یو بزرگ په یو لاره کې روان دی. دا در دې پورې درته وایم چې کوم څوک پر ګناه باندې توبه وکړي الله تعالی ته ډېر محبوب وګرځي. یو بزرگ دی، هغې په یو لاره کې روان دی. یو څو نوجوانان سره ناست دي، هغې په خپل مجلس کې سره اخته دي. په دې مجلس کې سره بند دي لکه هغه کسان چې پر خبره باندې سره بند دي. هغه بزرگ چې کله تېرېږي سلام یې ووایي، د سلام څخه وروسته هغه یو نوجوان ورته حضرت زموږ پر یو خبره باندې لږ سره اختلاف دی او په دې خبره کې سره بند یو، که ته موږ ته د دې معلومات راکړي. هغه بزرگ ورته پر کومه خبره باندې سره بند یاست؟ ورته په موږ کې بعضې ملګري داسې وایي چې د الله تعالی نظر پر هغه زړه باندې ډېر زیات وي چې کومه زندګي د ګناهونو څخه پاکه تېره سي، چې د کم چا په زندګي کې ګناه نه اوسي او ګناه نه وکړي، د الله تعالی د هغې پر زړه باندې خاص نظر وي. ورته دا نور ملګري بیا دا وایي چې نه، کم سړی چې ګناه وکړي او د ګناه څخه وروسته توبه وکړي، د هغې پر زړه باندې بیا د الله تعالی خاص نظر وي. او زموږ یوه ډله دې طرف ته ده، یوه ډله پر دې باندې ده. نو د دې متعلق ستاسو یو څه فیصله غواړو، ستاسو یو څه معلومات غواړو. هغه بزرګ هغه نوجوانانو ته وایي، ورته د الله تعالی فیصلې دي، د الله تعالی د فیصلو خو زما سره علم نشته، صرف زه به ستاسو سره د یوې تجربې خبره ورته شریکه کړم. ورته زما تجربه دا ده، زه کڼیګر یم چې کڼی ووي د هغې څه یو شی جوړوي. ورته زموږ د کڼیانو ترتیب داسې دی چې د هغې دپاره یا تارونه جاریږي، بیا په مابین کې نور تارونه ور اچي، بیا په بریش باندې وي، هغه سره مضبوطه کېږي. ورته زموږ په دې ترتیباتو کې چې کم تار پریس او موږ برته هغه تار غوټه کو، نو زموږ د کڼي په وودلو کې اکثره نظر پر هغه تار باندې ډېري چې دوباره پرې نسي. ورته زما عقیده هم دا ده چې کم څوک د الله تعالی عبادت کې همیشه زندگی تیروي او یو سړی د الله تعالی نافرمانه سي، د الله تعالی د زندګۍ د خپلې نافرمانۍ په خاطر د الله تعالی سره رابطه پرېږدي او بیا برته توبه وکړي، نو دا داسې دی لکه موږ چې هغه تار غوټه کړو. او چې کم تار غوټه سوی دی پر هغې باندې د کڼیګر ډېر پام او ډېرې نظرې په دې خاطر چې دوباره یې د پرې کېدلو سره مخامخ نسي. نو چې کم بنده ګناهګاره دی، د الله تعالی سره یې زندګي کاټ کړې ده او دوباره یې د الله تعالی سره خپل د وصل تار وغوښتی او پیوند یې کوي او غوټه یې کوي، نو د الله تعالی نظر پر هغه بنده باندې ډېر زیات دی چې یو ځل په ګناه کې راغلی دی، بیا یې د الله تعالی څخه برته مغفرت او معافي غوښتې ده او د خپلې دوستۍ لین یې برته د الله سره مثبته کړې دی. ورته د الله تعالی د نظر مرکز، د الله د تجلیاتو مرکز هغه زړه همیشه وي. په دې خاطر باندې چې کم څوک په ګناه کې راغلی دی، بنده په ګناه کې یقیني راځي، ځکه د بنده ملګرتیا د نفس سره ده، د شیطان سره ده، او نفس و شیطان د انسان په بدن کې دننه اثرات اچوي او د هغې په خاطر د انسان زندگی په ګناه کې خامخا راځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، والذي نفسی بیدی، پیغمبر علیه السلام وایي زما د الله فذات قسم لو لم تذنبوا که تاسو ګناهونه نه وکړئ لذهب بكم وجاء بقوم آخرین، الله تعالی به تاسو د مځکې سبوزي، ستاسو پر ځای به بل قوم راولي، فیذنبون هغوی به ګناهونه کوي، ویستغفرون هغوی به برته توبې کاږي، مغفرت به غواړي، او فیغفر لهم الله تعالی به هغوی ته بخښنې کوي. نو د ګناه څخه بغیر د انسان زندگی نه وي، ګناه د انسان څخه کیږي، لیکن بهترین ګناهګاران هغه انسانان دي چې د ګناه کولو څخه وروسته خپل رب ته برته شرمندګي ښکاره کړي، پر ګناه باندې پښیماني ښکاره کړي او د خپل رب سره برته د رابطې د جوړولو ترتیب برابر کړي. بهترین انسانان په دنیا کې هغه دي. تاسو ګورئ د حضرت آدم علیه السلام سم خطا وسوه، لیکن حضرت آدم علیه السلام پر خپل خطا باندې شرمندگی ښکاره کړه. الله تعالی د هغې مغفرت وکړي، الله تعالی هغې پر ته په خپلو انبیاو کې شامل کړي. لیکن د ابلیس هم خطا وسوله. ابلیس بجای د شرمندګۍ چې پر دې خپله ګناه باندې شرمندګي وکړي، هغې د خپل رب په مقابل کې د شرمندګۍ بغیر بجای په ضد باندې رالی. الله تعالی هغې د خپل درباره سره رانده کړي، هغې الله تعالی د خپل درباره څخه لرې کړي، الله تعالی هغې د خپله درباره څخه وشاړي. و زموږ څخه خامخا ګناه کېږي، نفس را سره ملګری دی، شیطان سره ملګری دی. زموږ دپاره دوه ترتیبه مختلف راته دي. د آدم علیه السلام ترتیب هم پروت دی چې د آدم علیه السلام څخه خطا وسوه، هغې پر دې باندې شرمندګي ښکاره کړه او د خپل رب سره معافي وغوښتله.
او د ابلیس ترتیب هم مخته راته پروت دی چې ابلیس د دې ګناه یوه ذره پروا نه وکړه او آدم علیه السلام الله تعالی برته په خپلو نیکو بندګانو کې شامل کړي او ابلیس د نیکو بندګانو د قطاره الله تعالی وایستی ځکه چې کوم څوک ګناه وکړي او پر ګناه باندې برته شرمندګي ښکاره کړي او پر ګناه باندې برته پښیماني وکړي د هغې انسان قدر د الله تعالی په دربار کې ډېر زیات